د هېواد په ځینو ولایتونو کې د زلزلې له امله له درنو ځاني او مالي زیانونو وروسته مرسته کوونکي ټیمونه په بیړني ډول سیمې ته تللي دي او له زیانمنو سره یې اړینې مرستې پیل کړي دي. د حکومت رهبرۍ او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت هم له زیانمنو سره د لومړنیو مرستو کولو په موخه بیړنۍ مرسته کړې ده. بلخوا د 203 منصوري قلي اردو چارواکو ویلي چې د پکتیکا زلزله ځپلو سیمې ته 30 امبولانسونه او 4 چورلکې رسیدلي دي او 3 نورې چورلکې هم روانې دي. 203 منصوري قلي اردو زلزله ځپلو سیمو ته د امبولانسونو او چورلکو د ورتلو خبر وروسته تر هغې کوي چې د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد صاحب ویلي چې د رئیس الوزرا په مشرۍ غونډه کې په پکتیکا او له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اړوند ارګانونو ته د بیړنۍ اقداماتو سپارښتنه شوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې د پکتیکا په 4 او د خوست په یوې ولسوالۍ کې په بیګانۍ زلزله کې لږ تر لږه 280 تنه مړه شوي او له 500 څخه زیات نور ټپیان دي. ښایي تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي ځکه چارواکو ویلي دوی لا هم تر خاورو او لوټو لاندې شوو کسانو پر رایستلو بوخت دي. دا د افغانستان اسلامي امارت د پکتیکا ولایت د بګیان ولسوالۍ کې کوم مشکل جوړ شوی و او لله الحمد زخمیانو دپاره هوایي ځواک ورسېده او زخمیان اوس انشاءالله انتقالوي.